د حضرت پیر سباق بابا جی نور الله تعالی مرقده قول مبارک ته چې علماء کرام چې د بیعت د ذکر اسکار سره سره د درس او تدریس سلسله هم جاری ساتي نو دی بډې رضایت روحاني ترقی وکي. او اوس خاص کوم د مختصر یو نعت شریف تپاره احسان الله ته چې هغه راشي. صلی الله علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دوست درب پروردگار میں دے دل آئے حق وارث آئے مدنیار میں دے دل دنو خار سرائے نزدی پپیر سباق کی دغ گلائے دنو بہار میں دے دل آئے یا چیانو باری پا مزائی لکباران آئے رائے وری کی بھی شمار میں دے دل نو پتنگان چی سنگزان پشمائے سوزیزار ہر مورد پرخ پل زانزار میں دے دل آئے یا کسودائے دخدے رسول دمین غواری وائے بزدہم دل تدائے بازار میں دے دل کئی خور پائے نظر بیسر زر شبائے خدے قسم عجیب کار میں دے دل آئے پقاری صاحب چیاد دے دوست مامدنو پولی آئین کی سردار میں دے دل آئے ورزہ ورزہ اختیار واد دوی صحبت بے شان خوبصورت صاحب دے پیر سباق بے شان خوبصورت صاحب دے پیر سباق ورزہ ورزہ اختیار واد دوی صحبت بے شان خوبصورت صاحب دے پیر سباق بے شان خوبصورت صاحب دے پیر سباق مخلوق راضی دل لری لری اور دوی دخلی خبری آئے اور دوی دخلی خبری خوگی خوگی لکا شکری آئے بیان نبی حدیث دباک نبی حضرت بے شان خوبصورت صاحب دے پیر سباق بے شان خوبصورت صاحب دے پیر سباق چپکاری سے مشہور دے مختیو گورے پن نور دے آئے مختیو گورے پن نور دے نور دا پاک رب کی ظہور دے آئے پاولیاؤ کی دے شان دوی اچتا بے شان خوبصورت صاحب دے پیر سباق بے شان خوبصورت صاحب دے پیر سباق ورزہ ورزہ اختیار واد دوی صحبت بے شان خوبصورت صاحب دے پیر سباق بے شان خوبصورت صاحب دے پیر سباق دستر گتور دا بابا جی دے نشتہ دے شک چی حق ولی دے آئے نشتہ دے شک چی حق ولی دے دازبی مثل جمالی دے آئے ظاہر باطن کی دے پورا پہر صفت بے شان خوبصورت صاحب دے پیر سباق بے شان خوبصورت صاحب دے پیر سباق چورکش وطر نلار بیاشی حاضر پدی دربار بیاشی حاضر پدی دربار راش بیا گورا جب کار پیو نظری پاکوی دماسیت بے شان خوبصورت صاحب دے پیر سباق بے شان خوبصورت صاحب
ستایم تمی اکڑا مغفرت بیشان خوبصورت صاحب د پیر سبا ماشاءاللہ جزاک اللہ.